أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. دا سورة فاتحه په تیر درس کې د هغه احکامو اړوند خبره وسوه کومه چې د سورة فاتحه اړوند تعلق و. په ننني درس کې د سورة فاتحه په تفسیر باندې پیل کوو. د سورة فاتحه په شروع کې رب عز وجل فرمایلی دی الحمدلله، پوره حمد الله لره ثابت دی. حمد رب عز وجل د سورة فاتحه په پیل کې یاد کړی دی او د حقیقي منعم د پاره، حقیقي رب، حقیقي الله د هغه لپاره ثابت کړی دی. دا ځکه چې حمد نه یوازې چې د قرآن په شروع کې بهترین او ګټور امتیاز دی، روایتو کې ثابت دی چې حمد په هر وخت د هر نعمت په بدله کې که څوک حمد ووایي خپل رب عز وجل ځنې راضي کیږي. یو روایت چې مسلم شریف نقل کړی دی او روایت کوونکی انس بن مالک رضی الله عنه دی. دی مبارک فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هر انسان چې کله خوراک وکي او کله څښاک وکي، د خوراک کولو او د څښاک کولو سره چې حمد د الله ووایي، الله جل جلاله ځنې راضي کیږي. د الله رضا خو څه ساده خبره نه ده، نو چې په عامو حالاتو کې هم د الله جل جلاله رضا په حمد سره راځي، نو دا حمد د خپله یو بهترین عمل دی، بهترین عبادت دی. دغه د بهتروالي وجه ده چې رب عز وجل د قرآن په شروع کې سورة فاتحه او د سورة فاتحه په پیل کې د حمد یادونه وه. او یو بل روایت هغه هم انس بن مالک رضی الله عنه روایت کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې دا ټوله دنیا سره د ټولو جزئیاتو، دا ټول عالم، هغه که مځکې دي، که باغونه دي، او که بنګلي دي، که رودونه دي، که خزانې دي، پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که چیرې دا ټوله زما د امت څخه د یوه کس په لاس کې سي او بیا الحمدلله ووایي، دغه الحمدلله پر دغه ټوله دنیا باندې افضله ده. یو ځلې الحمدلله، دا د الحمدلله فضیلت دی. دا چې دا دومره بهترین عمل دی ځکه الله جل جلاله انتخاب د قرآن په پیل کې کړی دی. او همدا ډول یو بل روایت چې مسلم شریف را نقل کړی دی، د هغه حدیث روایت کوونکی ابي مالک اشعری رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والأرض. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای پاکی دا د ایمان جز ده، شطر الایمان، جز د ایمان دی. نظافت پر دې باندې په اسلام کې ډېر ټینګار کیږي. کالی پاک ساتل، بدن پاک ساتل، د اوسېدو ځای پاک ساتل، کور پاک ساتل. اگر چې دلته پاکي یاده سوې ده، د پاکي څخه مطلوب دا دی چې انسان د نجاست غلیظه و خفیفه څخه او د نجاست حقیقي و حکمي څخه ټول عمر ځان پاک وساتي. او د ایمان جز ځکه ورته ویل سوی ده که چیرې د انسان سره دا حقیقي او حکمي نجاست نه وي، نو ډېر عبادات یې نه صحیح کېږي. اگر چې تفصیل او تحقیق خو په دغه جز کې زیات دی چې د دې طهورو څخه ظاهري طهارت د نجاست حقیقي و حکمي څخه مراد دی، او که د باطنی نجاست څخه د انسان په زړه کې، د انسان په وجود کې کله د
باطني نجاسات وي لکه د شرک عقیدې، د بدعت عقیدې او حسد یا کبر او داسې نور. خو په هر صورت دا خبره د یقیني علماو ثابته کړې چې نظافت، پاکوالی دا یو عام مفهوم دی. هر انسان مکلف دی چې خپلې جامې پاکې وساتي. خیرنې جامې دا کمال نه دی، دا عاجزي نه ده، دا بېدیني ده. د اسلام حکم دا نه دی چې ته خامخا قیمت بها او ښې جامې واغونده. اسلام حکم دا دی پاکې جامې واغونده. الله جل جلاله اوبه پراخې او مفتې درته پیدا کړي دي. ته کولی سې چې هره ورځ خپلې جامې خپله پرېولې. ته کولی سې چې هره ورځ خپل بدن خپله پرېولې. بدن پاک ساتل او ګورې څومره ټینګار پر دې باندې سوی دی. که څوک وږه وخوري، که څوک ګندنه و پیاز وخوري، هغه جمشت ته نه راځي. ولې؟ اگر چې هلته روایت کې د ملائکو یادونه سوې ده، ځکه دا ازار دی خلکو ته چې په مشت کې څوک ولاړ وي، ګڼه ګوڼه وي، د یو چا د خولې بوی شي، خلک ځینې په تکلیف کېږي. پیغمبر علیه السلام منع کړی. د جمعې په ورځ باندې غسل کول سنت بللی دي. دا په دې وجه باندې چې یو انسان طبعا په ګرمي کې خولې کوي، د بدن کېدای سي یو ډول بوی پیدا سي او دی بیا مشک ته ولاړ سي، خلک ځینې په تکلیف سي. د جمعې په ورځ باندې بیروبار د خلکو زیات وي. د اختر په ورځ یې غسل سنت بللی دي. که نه نو هره ورځ چې ستا د کالو، ستا د بدن، ستا د خولې د بوی څخه څوک ازار کېدی، تا ته ګناه ده، تا ته مسئولیت دی. هسې هره ورځ غسل کوه چې ستا د بدن، ستا د خیرو د دې چټلۍ څخه څوک په تکلیف نشي. دا د حدیث یو جز دی. او دوهم جز پیغمبر علیه السلام فرمایي والحمدلله تملأ المیزان. وایي دا د الله حمد ویل دا میزان یا ترازو دا ډکوي. تحقیق کې علماو فرمایلي دي چې د دې والحمدلله تملأ المیزان د دې مطلب دا دی چې تا ته رب عز وجل څه امتیازات ظاهري و باطني درکړي دي. که تا د دې حمد ویلی نو د قیامت په ورځ باندې به ټول قبول وي. دا دین خپله یو نعمت دی چې الله تا ته درکړی دی. اسلام خپله یو نعمت دی چې الله تا ته درکړی دی. ستا په ظاهري وجود کې دا ستا لاسونه، پښې، سر، سترګې دا خپله د الله عز وجل د لوري څخه یو نعمت دی چې الله تا ته درکړی دی. که ته د دې ټولو حمد وایه، د دې ټولو نعمتونو په بدله کې شکرګزار جوړېږي، د الله عز وجل حمد ویونکی جوړېږي، نو د قیامت په ورځ باندې به ستا د نیکۍ پله یقیني ډکه وي، درنه څکه یې ډکه وي، نور ځای به نه وي پکښې. او یا دا چې خپله یو څوک یو ځلې الحمدلله ووایي، د دې الحمدلله دومره ثواب دی چې ته یې د زړه له صدقه ووایه، ستا د نیکو اعمالو پله درنوي. دا روایت څه ثابتوي؟ د حمد فضیلت، چې دا حمد دومره بهترین او افضل ترین عمل او قول دی. دا خو د حمد فضیلت خبره سوه چې دلته د الحمدلله یا سورة فاتحې په پیل کې الحمدلله ویل سوی و، حمد ویل سوی و. ولې ویل سوی و؟ حمد دا یو بهترین عمل و. دا ما مختصر څه روایات وویل، که نه هسې خو ډېر روایات سته چې د حمد فضیلت ورباندې ثابت دی. دوهمه خبره دا ده چې حمد دومره بهترین عمل دی، نو اوس توحید یا د توحید کلمه دا خو بهترین قول دی. لا اله الا الله دا دومره بهترین قول دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای افضل ما قلت انا والنبیون من قبل لا اله الا الله. هغه بهترین قول چې ما ویلی دی یا تر ما وړاندې نور انبیاو ویلی دی، دغه کلمه ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له. تر دغه بهترین قول د دې تلفظ نه ما کړی دی او نه تر ما مخکې نور انبیاو کړی. دا بهترین قول دی. او دا ځکه چې ټول انبیا راغلي دي، د ټولو انبیاو یوازنی هدف توحید، د یو الله دین ته خلک رابلل. د شیطان هم یوازنی هدف د انسان دپاره تر ټولو غټه بلا او غټه وبا او هلاکونکې لومه شرک. بس په دې شرک کې چې انسان واقع سو، امکان یې د خلاصون نشته. ځکه صراحتا رب عز وجل فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب عز وجل یو شرک نه بخشي، نور هره ګناه چې خوښه یې سي بخښه ورته کوي. د شیطان غټ شعار، غټ هدف او مقصد اعلی یا نهایی هدف شرک دی. د اسلام او د حق پرستانو نهایی او غټ هدف توحید دی. هر پیغمبر چې راغلی دی اولین کلمه د توحید ویلې. نو ځکه نیکان خلک ټول عمر خلک توحید ته رابولي، او بدان خلک چې دي هغه ټول خلک
یا شرکیاتو ته بیایي یا داسې لارو ته یې بیایي چې په هغه کې د شرک بوی وي. او شیطان هم کوشش کوي په هره زمانه کې چې خلک د دین اړولي دي بوتانو ته سجدې پکړي، او یا داسې په دین کې دننه داسې طریقې ورته اختیار کړي چې شرک ته یې نږدې کړي. ظاهرا خو شرک نه وي، خو هلته دی دا لار ورته خوږه کړي، دا لار ورته پسته کړي، په حقیقت کې شرک وي یا شرک ته نږدې وي، خو ظاهرا د یو لار ورته برابره کړي. نو لهذا علما پر دوه خبرو ډېر ټینګار کوي، وایي هر هغه عمل چې په هغه کې د شرک بوی وي لابه نه کوي، هر هغه عمل چې په هغه عمل کې د بدعت بوی وي لابه نه کوي. توحید او هغه دین چې پیغمبر علیه السلام سوچه راوړی دی، دا نور ټول دینونه چې خراب شوي دي، بس دا شی پروا نه کوي په دین کې ورزیات کړه، دا شی پروا نه کوي په دین کې ورزیات کړه. دا لږ لږ شی چې خلکو ورزیاتوي پیړۍ پر پیړۍ اخر کې د یهودیت دین ځینې جوړ شو چې دا اوس دی، یا د عیسویت دین ځینې جوړ شو چې دا اوس دی. بیخي هغه پخوانی دین پاته لا نه دی چې لږ لږ شی هر څوک ورزیات کړي، یا په هره پیړۍ کې چې لږ لږ شی ورزیات شي، نو اخر کې خو دا دین بیخي بدلېږي. نو پر دې خبره هم ډېر ټینګار. په هر صورت چې د موضوع څخه د باندې ولاړ نه سم، د لا اله الا الله وحده لا شریک له یا د توحید کلمه هغه کلمه ده چې ټول انبیا علیهم السلام د دې کلمې د شعار دپاره راغلي دي، او پیغمبر علیه السلام په ښکاره ټکو کې فرمایي وایي ما او تر ما وړاندې ټولو انبیاو تر دې کلمې بهترینه کلمه نه ده ویله. نو بیا که چیرې د لا اله الا الله کلمه افضله سي، نو بیا خو په سورة فاتحه کې چې هغه کلمه راوړل سوی وای نو بیا به ډېر ښه وای. لا اله الا الله رب العالمین، هغه به د توحید کلمه وای. بیا د تفسیر علماو ښه ډېرې خبرې پر دې باندې کړي دي چې د الحمدلله کلمه دا پر لا اله الا الله کلمه باندې افضله ده، ځکه د لا اله الا الله په کلمه کې توحید ستا، خو حمد نسته. د الله یووالی په هغه کلمه کې ثابت دی، خو الحمدلله که څوک ووایي د دې الحمدلله په کلمه ویلو کې هم توحید ثابت دی او هم حمد ثابت دی، نو ځکه الحمدلله دا پر لا اله الا الله ویل پر لا اله الا الله باندې افضله. دا دویمه خبره سوه. دوهمه خبره درېیمه خبره دا ده چې رب عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي فلا تزکو انفسکم، تاسو د خپلو ځانونو تزکیه مه کوئ چې تاسې د ځان صفت بیانوئ او تاسې ځان تر نورو لوړ معرفي کوئ او نور تر ځانو ټیټ معرفي کوئ. دا کار مه کوئ. که څه هم په دې موضوع کې لږ معلومات په کار دی. تزکیه د ځان دا یو هغه ده چې پر تا نه عیب لګېدلی، نه پر تا چا بد ویلي، نه شبهه د دې وي. ته غواړې د ځان ځینې صفات بیان کړې چې خلک تا ته په لوړه سترګه وګوري او تا تر نورو لوړ وګڼي. یو داسې تزکیه ده. یو تزکیه دا ده چې څوک پر تا تهمت ولګوي، ته د خپل ځان دفاع وکړې، لکه یوسف علیه السلام چې کله د عزیز د مصر میرمن چې وه هغې زنا ته وهڅوي، د زنا نه کول، جنوې ځغستل، هغې پسې راوځغستل، ناګهانه عزیز د مصر په مخه ورغلی. دا ښځه چې د عزیز د مصر میرمن ده، دا د زلیخا لفظ یې مشهور دی د خلکو په خلو کې، اگر چې په دې کې هم څه خبره شته، خیر خو د خلکو د پوهاوي دپاره زلیخا دا د خپل خاوند څخه وشرمېدل، غوښتل چې هم دته سزا ورکړي او هم ځان خلاص کړي. د سې ده ته وویل دا وګوره دا ستا غلام دی، ما ته اراده د زنا کړې وه، نو د دې سزا باید څه شي سي. اوس که دې غږ نه وی کړی یوسف علیه السلام هېڅ نه ویله، دا د دې عیب یې پټاوی چې دا بدکاره ښځه ده، بد عمله ښځه ده، زه زنا ته هڅولم. یوسف علیه السلام نه غوښتل چې د دې عیب بیان کړي، خو وخت چې دې تور ورباندې ولګاوی یوسف علیه السلام نه 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 دې زما څه غوښتنه وکړل. نو ځکه که چیرې پر چا باندې تهمت ولګول سي، هغه بیا براعت ته دې کې دا تزکیه منع نه ده. هغه تزکیه الله عز وجل منع کړې ده چې یو څوک د ځان صفات بیانوي. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تاسو د خپلو ځانو تزکیه مه کوئ چې نور ټیټ او خپل ځان لوړ معرفي کوئ. او همدا ډول پیغمبر علیه السلام فرمایي احطوا فی وجوه المداحین التراب، مداحین التراب، هغه څوک چې د ځان مدحه ډېره بیانوي، صفتونه بیانوي، د هغو پر مخ باندې خاورې ور وپاشي. دا سته ځینې کسان غیر اختیاري بس د ځان صفت ځینې کېږي، د ځان اوصاف بیانوي، په ځان خبر هم نه ښه خوند ورکوي، دی چې زه د ځان صفت کوم ما ته ښه خوند راکوي، نو نور خلکو ته هم ښه خوند ورکوي. رب عز وجل د دې څه منع کړی. اوس نو چې دا خبره سړی په نظر کې ونیسي او دا خبره په ذهن کې ونیسي چې د ځان مدحه دا الله منع کړې ده
نو دا قرآن خو د الله کتاب دی. الله جل جلاله خپل ځان ته په خپله حمد ویلی دی، الحمدلله رب العالمین. دا خو د مخلوق قول نه دی، قرآن د چا کلام دی؟ د الله کلام دی. الحمدلله رب العالمین، کامل حمد الله لره ثابت دی. د دې په جواب کې علماو ډېرې خبرې کړي. یوه خبره دا کړې ده چې په دنیا کې انسان پیدا شوی دی. انسان په دنیا کې که حقیقت ته وکتل هیڅ صلاحیت نه لري، د هیڅ کمال خالق نه دی. که دی د ځان صفت کوي چې زما ښه اواز دی، خو دا ښه اواز د ده کمال نه دی، دا الله ورکړی دی. که یو څوک د ځان صفات بیانوي چې زه ډېر ښه نجار یم، نو واقعا به دی ښه نجار وي، خو الله چې د ده ذهن خلاص کړی دی، په ذهن کې دا قوه ایښه ده، دغه د ذهانت قوه د الله په ده کې ایښه ده. دی خو د دې خالق نه دی. که الله یو رګ وربند کړي بیا په هېڅ نه پوهېږي. دا چې دی وایي چې زه ډېر ښه عالم یم او یا ډېر ښه محرر یم یا ښه نقاش یم یا یو بل کمالیات، دا قوه الله ورکړې ده. د ده د کمالاتو خالق الله دی. نو لحاظه د هیڅ حق نه لري چې د ځان صفت بیان کړي، د هیڅ حق نه لري چې ځان تر نورو لوړ وګڼي. دا د الله تقسیم دی، دې ته یو کمال ورکړی دی، دې ته نه دی ورکړی. دا د الله تقسیم، دا ستا کمال نه دی، دا ستا خصوصیت نه دی چې ته زه تر دې بل لوړ یم. الله دته شی نه دی ورکړی، تا ته ورکړی دی. او الله جل جلاله د تمامو شیانو خالق دی. الله د دې حقدار دی چې حقیقي حمد یې وویل سي، چې الله خپله پر ځان وایي، چې مخلوق پر باندې وایي. هر څوک چې وایي الله حقدار د حمد دی، ځکه الله حقیقي خالق دی. الله د حقیقي کمالاتو مالک او څښتن دی. مخلوق د کم امتیاز مالک؟ مخلوق نو څه صلاحیت لري؟ مخلوق خو هېڅ شی نسي کولی. دومره علم به یې وي، ذکاوت و ذهانت به یې اسمان ته رسېدلی. الله به یې په دماغ کې ورګ ورپټاو کړي. هغه لوی عالم به بیا کمیس پکښلی لیونی به پر سړکانو به سپېڅلي، خو د الله دی. او بل دلیل علماو دا هم ویلی دی، وایي دا چې رب عز وجل د ډېر لوی او ستر حمد حقدار دی، او انسان عاجزه دی چې څنګه د الله حق دی هغسې حمد ووایي. الله جل جلاله خپلو بندګانو ته د دوی د عجز په وجه باندې د حمد ور زده کړي، دغسې حمد پر الله ووایاست. مخلوق باندې دا لازمه ده چې د الله حمد ووایي، د خپل رب حمد ووایي. او د بل اړخه څخه مخلوق عاجزه دی چې الله څنګه حقدار دی یا د الله چې څومره لوړ شان دی هغسې حمد ووایي. د دې څخه مخلوق عاجزه دی. الله ورته هدایت وکړي. اسما بندگانو، تاسو که خپل رب ته حمد وایست، همداسې وایست الحمدلله رب العالمین. کامل حمد الله عز وجل لره ثابت وي. دا درېیمه خبره سوه. څلورمه خبره دا چې په الحمدلله کې دغه حمد د دې معنا څه ده؟ حمد څه ته وایي؟ او دا چې په الحمدو کې یو ال دی او بل حمد دی، بیا په دا جمله کې لله یو لام دی، یو الله دی، یو رب دی، یو عالمین دی. د دې هر یوه جلا جلا معنا او مفهوم ځان ته معلومول پکار. په الحمدو کې چې دا ال دی، که څه هم دغه عام ملګري خو په دې الفلام نه پوهېږي، طالبان خو نه په پوهېږي. او حال دا چې دا ترجمه موږ اکثر عوامو خلکو ته کوو، ډېر هغه علمي اړخ یې نه وایو چې بیا موضوع ځینې ورکه نه سي، خو کله کله یو لږ ضرورت سي چې معمولي هغه قواعد سړی ووایي. دا الفلام د تحقیق له مخې چې علماو دا قول خوښ کړی دی، دا الفلام جنسي دی. نو چې کله الفلام جنسي سي نو معنا یې داسې کېږي الحمدو، جنس حمد، هر حمد دا ثابت دی خاص الله لره. جنس حمد که څه هم په جنس حمد کې خو ناقص حمد هم داخل دی، خو علما دا خبره کوي چې الحمدلله جنس کامل حمد، ناقص حمد نه. د الفلام د جنسیت دپاره دی جنس حمد، جنس حمد کامل. او یا الفلام د استغراق دی. الحمدلله هر فرد د افرادو څخه د حمد د الله لره ثابت، هر حمد الله لره ثابت. اوس نو خبره دا ده چې حمد څه ته وایي. د حمد په تعریفو کې خو علماو ښه ډېرې خبرې کړي دي. بعضې داسې فرمایي چې الحمد چې دی دا فقط الثناء الکامل، د الله هغه کامله ثنا بس دا حمد دی. او بعضو علماو بیا دا خبره کړې ده چې حمد څه ته وایي والثناء والنداء باللسان على جمیل الاختیاري. یا النداء لفظ په ځینو تعریفو کې علماو نه ده ذکر کړی. والثناء باللسان على جمیل الاختیاري، د الله صفت کول په ژبه یې کول، او چې په ده کې یو اختیاري کمال پروت وي د هغه په وجه باندې، على وجه التعظیم، د پسخند په شکل نه
چې څوک د الله صفت بیانوي، د الله ثنا بیانوي، د الله ستاینه بیانوي، په ژبه یې بیانوي او د یو کمال په وجه یې بیانوي، د تعظیم په وجه یې بیانوي، همدې ته حمد وایي. حمد جلا شی دی، شکر جلا شی دی، مدح جلا شی دی. چې د درو واړو فرق کوم نو ممکن پر دې عوامو خلکو باندې لږ خبره درنه سي، خو دومرې قدر خبره به په عامیانه الفاظو باندې ووایم چې حمد دا ستاینه د یو چا په ژبه باندې، د یو کمال په وجه باندې او د تعظیم په وجه باندې، دې ته حمد وایي. نو الحمدلله هغه کامل حمد، هغه کامل ستاینه چې په ژبه ویل کیږي او د تعظیم د پاره وي، او هغه کمالات چې حقیقي کمالات دي، صفات کمالیه دي، د هغو په وجه باندې داسې حمد الله لره، داسې ستاینه الله لره ثابته ده. رب العالمین، داسې الله چې هغه رب د مخلوقاتو دی. رب دا خپله په څو معناو باندې راغلی، رب د مالک په معنا دی، رب د پالونکي په معنا دی، رب د معبود په معنا باندې. کله کله پر بنده باندې هم د رب اطلاق کېدلی شي، او رب کله کله د سید په معنا باندې راځي، سردار. خو که پر بنده باندې بنده پر رب باندې یادېدی بدون اضافت نه دی جایز. رب الدار، رب المال، داسې ویلی سي، یو چا ته خاص نه سي ویلی چې دا رب دی، هدا رب، داسې نه سي ویلی. داسې ویلی سي رب الدار، دا د سرای رب دی، د سرای مالک. رب المال په فقه شریفه کې دا اصلاحات ډېرې سته، دا رب المال دی، رب الدار دی، فلان و فلان. خو په هر صورت دلته دا ټولې معناوې الله لره ثابت دي. الله جل جلاله د دې تمامو مخلوقاتو پالونکی دی. دا د انسانانو تعداد څومره ډېر دی، یوازې انسانان په مځکه کې نه اوسېږي، په دې مځکه کې څومره ډېر نباتات دي، درختې شنې ګیاوې، په دې مځکه کې څومره حشرات، څومره مارغان دي، څومره حیوانان دي. د دې هر یوه تربیه الله کوي، د دې هر یوه پالنه الله کوي. حتی دا ستا په وجود کې بې شمېره کارخانې دي، د دې هرې کارخانې تربیت هم الله کوي. په دا سترګو کې دي یو څاڅکي اوبه هره ثانیه راځي، که دا څاڅکي اوبه وچې شي سترګې دې ړندې شي. په خوله کې دي یو څاڅکي اوبه راځي. دا د دماغ یو سیستم دی، دا روان دی، د معدې د روان دی، په دې لاسو، پښو، ملا، هر ځای. دا ټول د الله په اراده باندې. یوه حرکت د الله بې ارادې نشي کولی. الله خو ډېر ستر ذات، یوازې ستا د نه، دا د دې ټولو انسانانو ده، د دې ټولو حیوانانو. حقیقي رب دی، او حقیقي رب یوازې د مځکې نه دی، حقیقي رب یوازې د انسانانو نه دی، حقیقي رب یوازې د مارغانو نه دی، بلکې حقیقي رب دی، حقیقي پالونکی دی، حقیقي معبود دی د تمام عالم. رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو، د ټولو عالمونو دی. د عالمین دا جمع لفظ، مفرد ای عالم راځي. عالم څه ته وایي؟ ما سوا الله، ما سوا د الله څخه، ما سوا د الله څخه چې څه مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي، دې ته عالم ویل. او دلته الله جل جلاله عالمین ویلی دي. ډېر عالمونه په دې کې علماو خبرې. ځینې فرمایي چې عالمین انسان دا یو عالم دی، پیری دا بل عالم دی، ملائکې بل عالم دی. الله د دې عالمونو رب دی، که انسانان دي، که پیرانان دي، که ملائکې. بعض علما فرمایي روایت راغلی دي چې الله جل جلاله په زرګونو عالمونه پیدا کړي. خو یوه خبره چې زما په ذهن کې راځي هغه دا چې د معاصرو علماو هم ثابته کړې ده، هغه دا ده چې انسان خو فقط او فقط همدا مځکه ویني، یا پر دې مځکه چې دی اوسېږي، یا دې اسمان ته ګوري، یا ستورو ته ګوري، یا په مځکه کې څا وکندي معلومېږي چې مځکه څومره ژوره ده، یا دریابونه ویني، یا غرونه ویني، یا درختې او ځنګلونه ویني. دغه شیان چې انسان ویني دا ټول عالمونه یوازې د دې څه عبارت نه دي، بلکې دا یو شمسي نظام دې ته کهکشان وایي. شمسي نظام څنګه دی؟ شمسي نظام دا دی چې دا مځکه ده، دا یوه سیاره ده په دې فضا کې، لکه یو ستوری. که ماښام وکتل سي په اسمان کې څومره ډېر ستوري معلومېږي، کوچني کوچني. دا ستوري دا کوچني کوچني نه دي، په دې ستوري کې دومره غټ غټ ستوري سته چې هغه تر دې مځکه څو واره غټ دي. او دا سپوږمۍ هم غټه ده، اگر چې سپوږمۍ تر لمر تر دې مځکې کوچنۍ ده، 48 واره سپوږمۍ چې سي نو یوه مځکه ځینې جوړېږي د مساحت په لحاظ باندې. او دې ته ورته نور سیارات چې بیا ډېر لرې دي په فضا کې، هغه بیا تر مځکه څو چنده غټې وي. دا مځکه هم داسې په اسمان کې یو سیاره ده ګرځي. اسمان خو بیا ډېر لرې دی، ځکه دا ستوري، لمر، سپوږمۍ، دا هر څه په دې فضا کې دي، دا تر اسمان را لاندې دي. اوس نو که سړی مزل وکړي هر څونه ولاړ سي لمر ته نږدې نه سي ورتللی، ځکه د لمره څخه په میلیونونو کیلومتره لیرې درجه حرارت په زرو دی.
په 1000 درجه حرارت کې اوسپنه ویلېږي. هلته خو ورتګ ممکن نه دی. بیا نو چې ته لمر ته ورسې، تر لمر تېر سې، اخوا ته به بیا څومرې ساحه یي چې بیا اسمان را رسېږي. د عقل خبرې نه دي. دغه شمسي نظام چې دا فضا ده، په دې کې دا تمام سیارات دي او دا مځکه ده. دا مځکه هم یو ستوری، یو کوچنی ستوری دی په دې فضا کې ګرځي. و دې ته یو کهکشان وایي، کهکشان. او دا علماو ثابته کړې ده چې الله جل جلاله په میلیونونو کهکشانونه پیدا کړي. دا یو کهکشان دی، دا یو عالم دی. نو الله ته علم دی چې په نورو کهکشانو کې به بیا څومره مخلوقات پیدا کړي، کبینې پیدا کړي، او څومره عالمونه، څومره مخلوقات به پیدا کړي. دا مځکه خو یوازې د عالم تر ما او تا پورې حصر نه دی. نو ځکه ورته رب العالمین ویل کېږي. دومره عالمونه چې زموږ په عقل کې نه راځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.